ته خبر د سجدې د خوند نه ځان خبر کا ته چاته سجده کې ته د رحمان په قدمونو کې پروت کله چې بنده په مانځه ودرېږي نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د ګناهونه راوړلی شي فیوضع علی منکبیه د په اوږو ور واچولی شي ټول ګناهونه په اوږه باندې پراته دي کله چې دا بنده سجدې ته لاړه په سجده کې د ټول ګناهونه وغورځېدل او الله معاف کړل اوږده که دا سجده د الله په قدمونو کې پروت دی وسوله دا تندې الله ته انسانانو ته چې څوک په خپو پرېوځي پرېوتل ناروام دي ګنام ده خو چې څوک چاته په خپو پرېوته وایي دا هر څه مې در وبخل معاف او ته د الله په کور کې دکان او د کور نه بهر بیا الله ته په سجده باندې پروت نو ځکه الله ستا په سجده ټول ګناهونه معاف کوي وغواړه دعاګانې و اما السجود سجده د څه دپاره ده په سجده کې فاکثروا الدعاء دعا ډیره وکړه قمن ان یستجاب لکم د سجدې دعا ضرور بالضرور قبلیږي انك لا تسجد لله سجده دا سجده معمولی مګڼه چې یوه سجده دی الله ته وکړه الله يرفع الله لك بها درجه یوه سجده ستا په جنت کې یو مقام او درجه اوچتی ولی دشمن د سجدو نه غافله کړو